خا بسم الله الرحمن الرحیم رازو lesson 20 of MS Word 2016 خا اشلم نباله زموږ تاسو سره انسرټ اپ دی نن انسرټ اپ کوم تاسو سره لکانو ایلسټریشن ګروپ باندې کار کوي سیدا ګوره په هم تاسو پیجز ګروپ او ټیبل ګروپ باندې سو کا سټپ بای سټپ کار وکړو نو چیرته ایلسټریشن ګروپ تر سره اوس ګوره کنټرول ډبلیو پریس کوم پس کنټرول پلس ان دې ګروپ کې ما سره مختلف قسمه کمانډز پکې دا ورشه لکه پکچر دی غواړم چې تصویر څه کومه لکانو د مايکروسافټ ورډ ډاکومېنټ تر اورم کلیک کړئ باندې کا پکچر کوم ځای ته چې راځم دا پکچر دی کلیک کړئ باندې انسرټ کا اوس څنګه شم سره ډایرکټ پکچر راغی ښا پکچر په خپل لکه چې ما سره یو دنه ابجیکټ دی ښا چې ما سره ابجیکټ دی د دې وجه لکه دا سره خپل مشخص کنټیکچوال ټاب لري په سلامه سره پکچر ټول سره خاص یو بل ته سره ملکه ګوره انسرټ راځم پکچر باندې کلیک کوم دا چرته تم چر دا پکچر دی ښا دا ماته مطلب راوړه سیدا انسرټ کا ورته نو څنګه شو ماستر ډایرکټ هغه پکچر ماستر سکیل ته راځي سره ښه خدای مثلا شل ګوري ورته په دې پکچر ټول کو ماستر مختلف کوم چې لکه نور ګروپونه بکی دي اول لکه سوي چې اډجست کلیک کړئ باندې ریموو بیک گراوند کلیک کا نو ګوري بیک گراوند څه لګانو ریموو کړل شو ښه کیپ چینجز کلیک کړئ باندې څنګه شو ماستر بیک گراوند ته ختم کړئ شنه ته ختم کړئ سره او کوی نه د څه لکه څه کومه ډیلیټ مارک کلیک کا یا د چې ډیسکارډ چینجز تغیرات څخه دوباره لیمنجز یې مطلب څه کدا مې صفته ورته کریکشن درشه ګورو ته چې مطلب دا قسم غواړي ګوره لکه د شفاف مطلب په دې شکل وسی ګوره روشنی مطلب څنګه ترانسپیرنسي ښه دا قسم مطلب غواړي ګوره تاسو راځي کې مطلب دې کې چینجز راځي زیرا لکه دا سمپل ډیزاین پر څه کو ورنه کار خلو دا قسم وسی دا قسم وسی دا قسم غواړي ګوره دا رقم چې ما سره دې سټایلونه دي تاسو ورنه کار اخیسي سره خا کلر دا کرا شګوري دې من کلیک کوي چې دا قسم کلر یې وړه مخه کلیک کړئ ونه څنګه چې تاسو ما سره ما کلر باندې راغی یا دا څه مطلب وړه رنگ څه کې مطلب په دې شکل باندې راشي د سره یا مطلب دا څه وړه کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره څه کې دغه تغیرات راځي سره دا پکچر دی ما سره خا بل لکه سوي چې ارټیست افیکټ لکه څه قسم وړه تم چې دا قسمه ګوره تاسو ګوره ما سره شي لکه دې ارټیست هغه دی ښا افیکټ کلیک کړئ باندې ګوره ما سره څنګه شو دا غلط راغی سره خبر لکه سوي چې مطلب څه کمپریس پکچر لکه وړه څه تصویر کمپریس کی یعنی سایز څه کم کې کلیک کړئ باندې اوس ګورئ ته چې راځه څه اوکې کا دا به څه کله کنه کمپریس به کی څومره چې مطلب سایز کمی بیا پاسنه د څه کول شغال لګره شي خلک ایمیل لپاره څه ورنه کار اخلو سیدا بل لکه سوې چینج پکچر مطلب بل پکچر وړه کلیک کړئ باندې لکه او ته سو کا اور کا پلان بل انتخاب کو سه انتخاب ورته اور کا پلان کلیک کړئ باندې کوم تصویر دی ته دغه تصویر دی راوچت کا دا څه کا انسرټ کا څنګه چې تاسو مخره ډایرکټ دغه تصویر مطلب راغی سره خبر لکه سوي چې سو کا ریسایز ګوره دا مې لکه څه دا مطلب ما تغیرات پکړه وصل ښه سایز می څه کله تغییر می کوته ښه ګوره دا څه کا سایز چینج کوم تر سو کا دا ریسایز کا کلیک کړئ باندې ریسایز پکچر ولې نه ګوره تم چې ریسایز پکچر کلیک کا څنګه چرچوس ماستر راغی کنه زیات دین تاسو مطلب څه کولای شي دغه چینج مطلب تغیرات پکړه وسه شي ښه کوم تاسو تغییر کړی څه کوي چې مطلب سب نشي ورسره یا مطلب ریسایز کړه دوباره خپل دی راته بل لکه څه چې پکچر سټایل څه قسم ته چې دا قسم اوس ګوره بارډر ورته ورک کنه یا دا څه مطلب غواړي کلیک کړئ باندې په دې شکل مطلب وو سره دا قسم وو ګوره د چې ما سره دې پکچر رقم سټایلونه خلاص ګوره مطلب دا یو فریم شکل کې څه کوم مطلب دا ورته ورک خا نور مطلب غواړي ګوره تم چې رسوګه د ریوی شکل باندې کلیک ګوره یا پر ایگزامپل په دې شکل باندې غواړم تم چې دا څه وسه کلیک کړئ باندې اوس ما سره شي دې رقم سټایلونه ښه دا زما خوښ شو بس هم دا سټایل څنګه دی صحیح دی ښه خبر لکه سوي چې پکچر بارډر لکه تاسو په کار شو کلیک کا او تم سو کله کا سورنګ ورته ورته ګوره څنګه چې دی دا بارډر چوکاټي سکل سورنګ ورته ورته ښه پکچر افیکټ لکه راشه کلیک کړئ باندې څه قسم غواړئ تم دا قسمه کلیک دا سم الله غواړئ دا قسم څه دا لکه باز اوقات تاسو کو پکچر مطلب دا چپټر لپاره څه یو سیل جوړو ورته نه بیا سي پکچر ورته ورکو سیدا دا قسم غواړئ او تم دا قسم څه ښه او نور لکه سوي کلیک کړئ باندې چې شیډو مطلب سورې څه قسم ښکارا شي دا قسم ښه کلیک کړئ باندې ګورل تلان څه کې د تصویر ښکارا کوي سره شیډو ستوري ته وایي ښه ریفلیکشن مطلب دې نه خاص څه قسم اوس کلیک کړئ باندې اوس ګوره لاندې وسره بلم ښکارا کوي چون ان خاص یو کړه بل کسي ګلو مطلب دې شاوخه کوم قسم رنگ دا قسم رنگ وسی دا قسم وړي سره په دې شکل وسی یا کدا سي وسی سره دا رقم چې ما سره دې افیکټس دي ښه بیلو مطلب په دې شکل باندې وړي 3D شکل وسی یا دا قسم وسی سره د چې ما سره دې رقم افیکټس دي ها 3D مطلب غواړي ټول ارز او زحمت دواړه ولري درې وړ مطلب ولري سره دا قسم غواړي یا په دې شکل ووستي را په تم چې دا قسم چې کلیک کړئ نو څنګه چې ما سره د 3D حرکت راړو ها ټول ارز زحمت ها نور لکه سوي چې پکچر لیاوټ لکه دا قسم غواړم کلیک کړئ باندې یا مطلب په دې شکل باندې ووسی
اوس ګوره ما سره څنګه شو ډایرکټ دغه ماته مطلب سره ویل کنه سمارټ آرټ راته راوړي سره تل ولو ښه تم تاسو مطلب روان دي خاص سمارټ آرټ ورسره ولو ښه چې مطلب څنګه موږ تاسو کولای شو یو سلسله مراتب جوړ کړو ښه چې مثلا د دې اداري مشر پلان کوي د مرستيال دی دا پر ځان په نور سي سره ښه د لاسر پسې ګوره څو کوم تم چره دا سکه دغه انتخاب ښه پکچر تر زما ښه سمارټ آرټ سره زما په لنکار نشه ښه پرمر تر لاسر پسې خدامو شو کنټرول زد بو څنګه چې مطلب خپل ځای ته راشي ښه دا ډېر چینجز په کراوستل څنګه مطلب دا انډو ښه ها راځو پس بل لکه سوي نور تاسو مطلب چینج کولای شئ د څه کې ورته رقم سټایلونه ورته ورکه ها سمارټ آرټ په شکل باندې خبره لکه سوي چې پوزیشن تاسو په کار شي ګوره پوزیشن څه مطلب دلته وته دلته لاړ شي اوس ګوره څه نوښته وو ها دا مې لکه څه کو دا څه کوښ نه کړ او تل څه کو څه نوښته کو ها ایکوال ار ان ډي ها ار ا ان ډي سره انټر بکوس ګوره ما سره نوښته راغله کنه پوزیشن لکه دلته اوس ما سره فارمټ تر زم لکه چیرته وېسه وتم چلا کدل ته ویسي ګوره دا میډل ته راشه کا رائټ ته راشه یا مطلب میډل سب کار دی خو لګ رائټ ګوره بيخي سنټر ته راشه دا چې مثلا کم دي رقم دا سټایلونه دي ښا خدمات لکه سوي چې ورډ وار دا اوس ګوره مطلب سکوير په دې شکل مثلا دي ګوره وار نو دا مطلب دی مطلب دغه لیکل شو کوم د کوم قسم جدا شي لکه تاسو ګوره دا اوس مثلا په دې شکل باندې څنګه دی وار وار شي د دا قسمه ټایټ شکل باندې یا مطلب ترو دا قسم معلومات راوړه سره دا قسم غوړي یا بیهایند اوس ګوره څنګه شو ماته دغه تصویر چې کوم څنګه شو بیهایند شو دا به یو ځل میډل ته ویسو ښه چې موږ څنګه شي بالکل صحیح کار شي دلته به ویسو ښه اوس لکه څه وکړو ډاټ تر لاسه ته چې څنګه مطلب بیهایند اوس ګوره څنګه شو دغه لیکل د پاسه شو لور باندې اواز پکچر چې کوم د شات راوړ بیک ګراوند راوړ ښه او کوي چې مطلب ان فرنٹ اف ټیکسټ مخ کې راوړل لکه د ایډیټ پوینټس موږ تاسو سره دغه مطلب څه چینجز راوړل ښه تغیرات پکې راوړل کیږي څه لپاره دغه ټیکسټ لپاره ګوره ټیکسټ وسته کیږي تغیرات پکې راځي کنه دا څه مطلب څه کوي دغه تغیرات راوړي ښه د لیکل تل لري کوي ورف کوي ښه ګوره تغیرات پکې راځي سره ښه موو وذ ټیکسټ لکه څه کوي ټیکسټ ریوزای مطلب د موو ورته ورکوي سره اوس ګوري لیکلم څه کوي مطلب جی او دا ټیکسټ اغم جی سره د موو وذ ټیکسټ د بازو ډېر مهم رول پلی کوي ښه لیکلم کیږي او لیکلم وسره حرکت کوي چې کوم ځای ته غواړي څه کوي خپل اډجسټ کیږي نو دا یو ښه اپشن دی ښه مور پوزیشن ان پیج اوس ګوره ما سره په دې شکل باندې راځي سره ها فکس پوزیشن ان ا پیج مطلب څه کوي د پوزیشن څه کو فکس کوي بعض اوقات مطلب څه کیږي ته شاید فکس نشي سو کده اپشن ورته فارق کوي ښه څه کده ته مطلب فکس کی درته ها سیټ از ډیفالت لیاوټ مطلب څه کده ماته ډیفالت لیاوټ ته چینج کا خبره کا سوي چې ان فرنٹ اف مطلب بیهایند غوړي ان فرنٹ اف غوړي ګوره چې را ان فرنٹ اف ته یو کار وکړه کنټرول ني ساودینه څه مطلب څه کاپیګانې واخله ته صحیح شو اوس لکه دغه انتخاب مونږ کوم یو لکه د شاته انتخاب کړل دا څه ماته مطلب کوم سیمبول ته جره فرنٹ کلیک څنګه چرته اوس ما سره مخ کې راغی ښه چې شو اوس ما سره مخ کې راغی او کته وای چې مطلب دا قسم یې وکړل چې فارورډ شاته ولېګا شاته هم لګل شي او مخ کې هم لګل شي دا ټو شیپ لپاره نه ورکړه کړل سیدا خدا سره پریس پر کوټو شیپونو لپاره سره مطلب شاته وسو مخ کې وسه سره دا تصویرونو لپاره ورنه کار خلو بل لکه سوي چې مطلب مال سکه سلیکشن پین په کار کلیک کړئ نو ګوره ما سره دا سلیکشن پین راځي ښه هاید کاله کا شو کا هم د مخ هم لوستل وخه دا ځکه ختم کړئ جنا دې باندې کلیک کوم لکه اوس وایي چې فارمټ راشه ښه بل لکه سوي چې مطلب څه قسم کار ټیکس الاین څه قسم کوم چې را دلته مطلب سنټر ته لاړ شي ښه دا بعض اوقات تاسو مطلب څه کول شي فرق کول شي چې سنټر ته مطلب لاړ شه اوس ګوره څه کی مطلب مخ کیږي ښه ټاپ مطلب لاړ شي لکه دا کوم پکچر چې دا څه مطلب الاینمنت ورته ورکه حرکت ورته ورکه سره نو ګوره مطلب میډل ته لاړ شي ګوره تاسو څه کې حرکت ورکول لکه دلته موږ تاسو په دې شکل باندې ورته حرکت ورکو حال ته ما تر کوم دی دا سي کمانډ یا ټیکس په شکل باندې کې ماته ډسپلی کیږي ښه مطلب هاریزونټل می په کار اوس ګوره څنګه شي بيخي سنټر ته راغی ورټیکل لکه تاسو په کار شو چې مطلب څه کومه دغه ورټیکل می په کار اوس ګوره ما سره کوم دی ورټیکل راځي ښه دا چې کوم دی مطلب دې اپشن دغه مربوطه اپشن نه دي تاسو تصویرونه ښه خبره لکه سوي چې زموږ تاسو په کار وکړو وای ګروپ ګوره څه قسم کار کوي دغه زه به کنټرول سم لکه دا به څه کوم سره انتخاب کوم ګوره زه غواړم چې مطلب د دوه نه څو کم یو دنه ابجیکټ جوړ کوم ګروپ کوم ګوره ته براشن پس څو کوم دغه ګروپ کلیک اوس ګوره یو د حرکت ور کوم بل وسې کی ور سره زیبا ان ته مطلب غواړم څه کې نه کمبینیشن تی جوړ کیو ترکیب تی جوړ کې دا ګروپ کې لکه او کوم چې ان ګروپ کې اوس ګوره بس ان ګروپ شوس متا سره یو چوڑی ببل حرکت نه کیده سره ځکه تاسو کول دا اوس ان ګروپ میګل خلاص ګور دی خوړم بل نه جوړ سره سره ها بل لکه سوي چې مطلب ته غواړي روټیټ کې روټیټ اصل بل کنو دوران ورکول ښه د روټیټ کوم د څنګه تاسو د اټیکیټ کې یو کمانډ دی ښه روټیټ
دلته راځم ورپسې ته څه وکړه لکه دغه نوي درجه باندې څه کړه روټیټ کړه تاوي کړه هلکه څومره پکار دی هسې ښي طرف یې غواړي یا چپ طرف یې غواړي دا قسم مطلب غواړي یا په دې شکل غواړي دا چې ما سره مطلب روټیشن دی ښه دوران ورکول او ته بس همداسې صحیح دی ښه تاسو کوم قسم چې غواړئ ښه بل لکه څه وایي کرپ دا ډېر مهم کارونه کوي ګوره ورته پر ایگزامپل دا مې لکه څه دا تصویر مې راواخیسته ښه دا پاس ویسو صحیح ده دا لکه څه کوم لاندې راوړم ښه دا تصویر اوس ګورئ دا څه کوم تاسو کرپ کوئ کرپ څه مطلب پرې کول څه قسم ګوره بل راځم ورپسې ته چې څه وکړم ماته کرپ کا اوس ګوره څنګه شو ما سره لمر راغله که نه دا څه داسې کرپ کا اوس ختمېږي که نه نور لیکل څنګه شول لکه نور تصویر ختم شو کرپ مې کړ یعنې پرې مې کړ کچي مې کړ ورسره او که وایي داسې نه وي لکه څه وکړه کرپ ټو شیپ کوم شکل ورته چې کرپ کوي دا قسم کرپ کوي دلته ورته مې سره دې شکل باندې ګوره څنګه شو ما سره یو شیپ مې ترې جوړ کړل ښه دا قسم مطلب غواړي چې دا څه کې کرپ کړي درته څه وکړه ورته چې مطلب په دې شکل باندې څنګه چل شو ما سره کرپ شو سره تصویر چې مطلب کرپ کېږي ښه یا دا شکل مطلب غواړي دا ویکټور په شکل باندې داسې راشي در سره دا څه کوو کرپ کوئ ښه دا به انتخاب کړو ورته کرپ ته راځم چې کرپ دا قسم کوي دا ویکټور ورته کلیک څنګه چل شو ما سره کرپ کړلی شو ښه ښه راځو ورپسې دلته بیا بل لکه څه وایي چې اسپیکټ روټیټ لکه څومره په کار دی دا قسم اوس ګورې څنګه شو ما سره دغه کرپ شو خو په دې شکل باندې اوس ګوره څنګه شو سایز هم کم شو را سره سره یا دا قسم مطلب غواړي دا ګورې انتخاب مې کړ او فارمټ ته راځم لکه څه وکړه ماته دا کرپ کا کوم شکل باندې ته چېرې دومره سره اوس ګورې ما سره څنګه شو ډایرکټ هماغه اندازې مطابق څنګه شو کرپ شو ښه بل لکه څه چې فیل کلیک کړه دې باندې دا مې لکه څه انتخاب کړ ورته ښه دا څه کوم لکه ته چېرې دا ماته څه کړه فیل کا اوس ګورې ما سره په دې شکل باندې راغلی دا شو انتخاب شو او کومه ساحه چې دا څنګه شو ما سره مطلب دغه سپین شکل باندې راغلی کلیک کړه دې باندې اوس ګورې ما سره داسې ډسپلې کېږي ښه بل لکه څه چې فټ کلیک کړه دې باندې اوس ګورې ما سره څنګه شو دا فټ ډسپلې کېږي درته ښه د دې څه کوو داسې کم کړه کوچنی صحیح ده ښه نور لکه څه پکې ګوره وایي چې هلکه د دې پراخوالی څومره وي دومره او د دې جګوالی څومره وي لکه ګوره هایټ او ویت صحیح ده جګوالی او د دې د ډبل والی چې کوم دی ښه دا چې ما سره تصویر و ښه راځو انسرټ ته بله لکه څه وایي چې آنلاین پیکچر بعض اوقات لکه داسې کېږي چې مطلب ته کولی شي آنلاین پیکچر راوړه کلیک کړئ باندې اوس ما سره لکه څه وایي چې یو نیډ ټو انټرنیټ کنیکشن ښه خو تاسو لکه څه انتخاب ورته ورک آفلاین انتخاب وایي ښه کلیک کړئ باندې کوم تصویر غواړئ ته چېرې دغه راوړه انسرټ کړه تاسو ګورئ ما سره څنګه شو ډایرکټ تصویر راغی ښه ښه زه بله لکه څه وایي چې مطلب شیپس په کار شول دا ډېر مهم شی دی ښه او ډېر مهم رول پلی کوي څه قسم کار کوي ګوره زه کنټرول ای پریس کوم دا څه کوم ډیلیټ کوم ښه اوس ګورئ ورته راځم چېرې لکه انسرټ او شیپس مې په کار شیپس مین یو شکل ته ویل کېږي ښه دلته اوس ګورئ ما ته لکه وایي چې ریسنټلی یوز شیپ دا هغه شیپونه چې هغه مطلب څه کړي تاسو په موجوده وخت کې ورنه کار اخیستی دی ښه ټکسټ باکس مې لکه ډرا کړ دا اوس ما سره یو شیپ دی ښه یو ابجیکټ په شکل باندې ما سره ځي خپل کنټیکچوال ټب لري ښه وروسته وایي لکه دلته را روان دی ښه ټکسټ باکس باندې جلا خبرې کېږي ښه دا چیرې ټکسټ باکس مطلب لکه نو د لیکل یو بکس دی یو چوکاټ دی ښه دې تاسو کله کنه منځ کې پکې لیکل کوو ښه ښه راځو پس دلته کلیک کوم لکه څه مې په کار شیپونه مې په کار لاینز کلیک کړه اوس ګورئ ما سره څنګه شول ته لاین راغی صحیح ده دا اوس مطلب کج راغی که نه که غواړئ چې لږ ځله سیده راشي څه وکړه دلته لاین ته راشه لکه لاین راواخله خو شیفټ ونیسه لکه څه ونیسه او شیفټ اوس څه کړه داسې ډرګ کړه څنګه چې اوس ما سره مستقیم لاین راغی په خپله همدغه لاین چې کوم دی یو ابجیکټ دی یو شکل دی یو کنټیکچوال ټب لري څه نامه سره لکه نو د ډرایوینګ ټولز په نامه سره لکه اوس ګورئ ما دې چې لکه انسرټ کړه ته دا قسم لکه ستاسو په کار شول دا سټایلونه دي ما سره ښه دا ګورئ لکه تاسو تصویر لپاره لوستلی وو ښه ګوره هلکه دا قسم څه ورته سټایل ورکړه داسې ووسي دا ګوره رقم رقم چې دلته ما سره دي سټایلونه لکه دا مې په کار دی پوزیشن دی او روټیټ دی دا شان مې تاسو مخکې ولوستل ښه ښه راځو دلته کلیک کوم نور به لکه څه په کار دی ګورئ ته چېرې ریکټینګولر مستطیل غواړئ مطلب مربع شکل باندې ده یا بیسک شیپس تاسو په کار شول هلکه دا مې په کار دی اوس څنګه شو ما سره ډایرکټ دا انسرټ کړلی شو او دا په خپل یو ډرایوینګ ټولز دی چې دا مطلب خپل ابجیکټ دی څه لکه دغه کنټیکچوال ټب لري ښه خاص دلته ورباندې کلیک کوم بیا شیپ سره زما لکه څه مې په کار دي دا قسم مطلب پولیګن مې په کار دی ښه مزله صحیح شو یا مطلب داسې غواړئ نور لکه تاسو سره چې کوم دلته مختلف قسمه دغه ټوشیپونه شته دي ښه دا مې لکه څه کړل ته ډرګ کړ اوس دې کې ګورئ یو خبره دا ده چې ما خو یو شیپ انسرټ کړ پر ایگزامپل دغه مزله دې باندې اوس څنګه د پاسه لیکل وکړم په دې تاسو لکه څه وکړئ رایټ کلیک به پرې وکړئ څه به ورته وایي چې لکه اټ ټیکسټ هلکه سره په کار دی چې نوشته کړه پې اصل صحیح شو اټ ټیکسټ مطلب زه غواړم چې څه کومه د دې شیپ د پاسه څه نوشته وکړم دا لکه نو چېرته په کار راځي پوهېږئ دا مطلب چې ترونه کې ځات په کار راځي ښه د پلانکي شکل مطابق یا تاسو کله دلته مطلب څه کې په دې هډر فوټر کوډ دغه شی ورکړي ګوره دلته لاړم دا مې لکه څه کوي انسرټ کړ چې لکه دغه ګوره دا مطلب څه کړل دا مې انسرټ کړ تاسو مطلب چا لیدلی وي ښه دلته پې لیکلي چې پریفیر بای احمد محمود سیده ته مطلب داسې نوشته کړه سیده دا مطلب چپتر په اخر کې راځي ښه ډسپلې کېږي اوس ما سره
ها اوس راځم پس بیا ته کلیک کا شیپ سره شلکا سمې په کار دلته ګورې ما سره رقم شیپونه نورم شریخه دا مطلب غواړي څه دا مطلب دې سټایلونه بدلول غواړي ګوره ته ما سره کوم دې رقم دې دا سټایلونه دي خاطر څه پکې کار وکړي پرشان بخپل زکه ها بل که څه چې مطلب دا قسم تاسو غواړئ ګورل ته اوس ما ته مطلب دا سپوږمۍ راشي کلیک کړئ باندې سره دغه لکه فاک یو ستوره راشي اوس ګورل ته ما ته کوم دي دا شان طریقه ستوره چې دغه ریخه دا مطلب ستوره شو دا رسمي ده دا مطلب مشخصه معنی لري ښه مفهوم دی ورنه خاصلته نو لکه څه په کاري بلک ایره مطلب وکټورونه غواړي دا لکه دی خلاړ شي سره خاصه به نه صفه واخله مخه ان څه واسطه چې زه کومه یو بلینک پیج واخله دلته ودرېګو ښه راځه مله قسمې په کار شیپونه مې په کار دي ښه دا قسم مطلب اوسي ګوره ما ته دغه راغی یا پر ایگزامپل و چېرې یو بل شي په اوسي نو کلیک کړئ باندې لکه دا قسم اپ والا راته راوړه سره او کوای داسې نه وي څه وکړه ما ته ډاون مې لکه په کار دي ګوره دا راته راوړه دا چې ما سره مطلب شیپونه دي ښه نور تاسو مطلب د څه کولی شئ رقم شیپونه کار اخیستلی ښه ایکویشن مله په کار شو ګوره جمع منفي تقسیم او ضد دا هم درسره شته دی ښه او دا مطلب غواړئ ته چېرې فلو چارټ مې لکه په کار دی دغه ستوري دا شان ماته راوړه چې دا بینر چې کوم دي تاسو ورته سره دا کلیک دغه شان راشي ګوره لکه مطلب دغه شان ذات استعمالېږي ښه دا چېرته په دې عنوانونو کې ذات کار اخیستل کېږي ښه د پاسه پې لیکي چې مطلب پلان کوي ښه چې تاسو چې پرون کې ډېر لیدلي دا شان ښه خلاص ور پسې بیا دلته شیپس ته راځم کلیک کوم دی باندې لکه څه مې په کار دی داسې یو هغه راته راوړه کلیک کړئ باندې ګوره دا سره په دې شکل باندې راځي دا رقم چې ما سره دي سټایلز دي ښه انزرټ ته راځم شیپ باندې کلیک کوم الګ داسې مې په کار شو تاسو ګوره ما سره کوم دی دا په دې شکل باندې ډسپلی کیږي چې دا چې ما سره شیپس دي ښه رقم د دې شکلونه دي ما سره خلاص ور پسې دلته انزرټ راځم شیپس راځم نور که تاسو په کار دي څه کوي دا استفاده کول شي ښه دا مطلب د کمنټ لپاره تاسو دغه په کار شول نسکه دا انزرټ کا او د پاسه په نوښته وکړه نو خبره پکې نشته خلاص دلته بیا انزرټ راځم شیپس کې دا شان مطلب موږ تاسو کوم دي اشتري ښه بل که څه چیز ما سم کار لکنو سمارټ آرټ مې په کار دی ګور دا ډېر مهم رول پلی کوي دا د دې څه کار دی ګوره ډو ناٹ سیو کنټرول پلس ان پلس کوم الګ څه په کار سمارټ آرټ ماته راوړه کلیک کړئ باندې دې باندې کلیک کوم ښه اوس ګوري ورته سمارټ آرټ کې څه خبرې دي خدا ما سره مطلب آل دی خادي کی طرح رقم څه کې مطلب څه اورګنایزیشن مطلب جوړوي لکه څه قسم ګوره ته لیست لکه ښه دا قسم مطلب ما تر شو کې کله کله اوس ګوره ما سره دغه لیست لکه او لکه سلو پر ایگزامپل چې لکه ورډ پروګرام دی سره لکه لیست په شکل څه کوم یو سمارټ آرټ یو سټرکچر جوړوم لکه پر ایگزامپل ایکسل شما سره سره ولله پر ایگزامپل شو کوم ته چر ایکسس سره اوس ما سره لکه څنګه شو دا جوړ شو دا په خپل سمارټ آرټ کوم ما سره چې لکه دغه یو ابجیکټ دی کنټیکچوال ټیبل نه په سره مسره سمارټ آرټ په نامه سره خاطر باندې بګارو چې دغه مطلب سنوي شان دی متاسره ښه او لکه سوي ډیزاین خلک سمې په کار شیپ ماده څه کلک اډ کا افټر پلان کې کلیک کړئ نو ګوره ما سره څنګه شو لکه تم چې رسو کله مطلب ما ته شیپ اډ کا کلیک کړئ باندې و څنګه کې ما سره شیپ اډ کی کنه لکه پروګرام لیست زیات شو سره سو کلک افټر بیفور خلک کلیک کوم بل لکه سوي چې اډ شیپ بیفور کلیک کړئ نو ګوره دنه مخ کې ما ته اډ کړ چې کوم ټایم انتخاب کړی لکه نو افټر ورستا بیفور دنه مخ کې ما ته اډ کا ها کته نور ته مطلب وای چې رسو کوم تا اډ شیپ ابو دا اوس ګوري غیر فعال لکه نو دا خاص حالتونه کې ورنه کار اخیستل کیږي زبل یو سټایل بدل کما څه قسم لکه دا قسم څه شو دا ورپسره اوس ګوري دا ما سره بیا غیر فعال دی دا به انتخاب کوخه دم څو کما ته مطلب دا مې انتخاب کړ او تر ځمت پسې دا ګوري څنګه ما سره کنه غیر فعال خاص ویل کنه اډ شیپ ون لیول ابو دا سلیکټډ شیپ هیو لیول به جوړ کور د خاص چې تاسو څنګه شي دا ډسپلی کړئ شي ښه دا سی لیول به جوړ کیو دا دا به انتخاب کوړه بیا هم غیر فعال دی ښه یو بل لیول ته به چینج کوخه هیرارکی به جوړ ګوره دلته بلاړ شو مور لی اوټ ښه دې کې تاسو ګورئ لکه هیرارکی دا شی ورپسې دا دی ښه دا مې څه کوړه اټ کړه اوس ما سره دا په دې شکل باندې راغی کلیک کړئ باندې اوس ګورئ څنګه شو فعال شو ښه لکه دا مطلب خاص حالتونه لري ښه بیلو مطلب دې لاندې ووسی دا تاسو شاید ادارو کې لري ښه دا ګورئ منیجمنت کې کوم دی غټ هغه دی په نامه د ارګنایزیشنل سټرکچر ښه فارمل د انفارمل ورټیکل دی او هریزونټل دی ښه دا ډېر مهم رول پلی کوي ښه پر ایگزامپل دې درکه مشر څوک دی احمد دی رئیس دې مرسیال څوک دی پلان کوي سره دلته څه کې دا ورټ کوي خاطر ځان تر زماله ک نور تاسو په کار شول ګوره بیلو مطلب لاندې غوړي کلیک صحیح شو اسسټنټ مطلب کراور په کاری ګوره دلته څه ورټ کچي اډ اسسټنټ ښه په دې لپاره تاسو کله کنه دا سټایل بدل کې ورته ښه دا په خاص حالتونو کې ورنه کار اخیستل کیږي ښه لکه دا کوم اپشن چې ورته غیر فعال وي مطلب داس نه چې مطلب په غلط شوی نه دا شیپ سره مطلب سره ونه خور سره خبر لکه سوي چې مطلب ارت بولټس اوس ګوري ورته دا مهمه خبره ده
دا لکه دا ما څه ختم کړ انزرټ تر زما لکه څه وکړه ما ته سمارټ آرټ انزرټ کړه لکه څه قسم زما لکه څه کار لیست په شکل باندې ښه ګوره پروسس مطلب غواړي لږ څور باندې کار کوم درته ښه لیست مې لکه دا پکار شو ښه کوم قسم مته چې لکه دغه لیست ورته وړه کلیک کړئ ګوره ما سره اوس لیست کنه الکه فار ایگزامپل اسد دی سیدا فار ایگزامپل دسنه شو کوم لکنو احمد ښه دلته فار ایگزامپل شو کوم لکه چې زاهد اوس ګوره ورته دا مې څه ټاپ کو ورته ما ته لکه سوچ څوک اډ بولټ کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره په دې شکل باندې راځي سیدا اډ بولټ اوس ګوره څنګه شو ما سره کوښنه شو سیدا خبر لکه سوچ ټاسک پن کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره دغه شان شته دی کنه سیدا دا لکه څه کوم ختمه ورته دا بولټ سیم تاسو سیدا دا څه کو دي نه ختم کا ورته ټول مې لکه څنګه ختم کړل سیدا دوباره څنګه شو ما سره مطلب خپل ځای ته راغی ښه دغه لکه څه پکار شو ګوره په دې چې لکه اډ بولټ کلیک کړئ باندې یو بل نفر ما سره اضافه شو څنګه ما سره کنو نه شو کوم لکه چې عمر سیدا اوس ګوره فار ایگزامپل دا زاهد کوم مطلب دی رئیس دی سیدا دی عمر رئیس دی خاص څنګه شو مطلب یو لیول ته لاند راغی بولټ شو ما سره سیدا خبره لکه سوچ چې پروموټ اوس ګوره ورته دا مې خبره ده ښه کته سو خیال کړی اوس ګوره ورته دغه درې نه پرسنل لکه یو لیول کې دی او دا چې کوم مطلب یو بل لیول کې دی دا څه کله پروموټ کوو کلیک کړئ باندې څنګه چټو دا اوس وایي چې زم یو چی شوم سیدا پروموټ څه مطلب ته ارتقا ورکول ښه لکه یو پر مرستيال وي څنګه شي رئیس شي باندې پروموشن وک او کوي چې نه ډیموشن بس به کفایت او لاندې راګزار کا سیدا پروموشن ورته ورکا ښه بل کڅ چې موو لاندې را شور پس یا پاس لاړ شي ښه دا ګوره مطلب خاص حالتونه کې ورنه کار سر کې ښه څه لکه سویچ د لیاوټ اف سمارټ آرټ گرافیک بټوین لیفټ ټو رائټ ښه کی طرف نه مطلب چپ طرف ته وړه ښه دا په باز وخت ورنه کار خسر کې سیدا دا اوس ماته لکه چې سټایلونه دي ښه کلیک کړئ باندې دا څه غواړي سیدا او دې مطلب ته یو کاته چې مور می پکار دی ښه کلیک کړئ باندې دا اوس ګوره ورته لیست دا خو مزه چې مطلب لیست شکل باندې راځي پروسس اوس ګوره داس دغه ښه دغه اوس ګوره مطلب رقم چې ما سره سټیپونه دي ښه الګا دا مې پکار شو فار ایگزامپل تم چې دغه پروسس راوړه کلیک کړئ باندې اوس ګوره صحیح شو اول فار ایگزامپل احمد امتحان کې بیا ظاهر اول اسد مطلب احمد اثر پس مخرجه یا فار ایگزامپل انپوټ آوټپوټ داسې لکه دا پروسس شکل باندې راځي ښه دا څه مطلب وړ کلیک کړئ باندې نور لکه سب کاری سایکل شکل باندې مطلب راشي ګوره دا قسمه لکه مطلب میدان یو وغیرہ سم کوي دا ګوره ما سره کوم سایکل شکل دی ښه دا اوس ګوره لیفټ ټو رائټ شو ښه رائټ ټو لیفټ لیفټ ټو رائټ اوس بدلی کنه څه شو اوس ګوره ما تاسو کوي دا باز اپشن نشته چې هغه دا مشخص سټایل لپاره وي الکه دا څه غواړي کلیک کړئ باندې دا څه غواړي دا ګوره چې ما سره دې سټایلونه دي ښه د دې تاسو مطلب نور انتخابول شي کلیک کړئ باندې لکه سمې پکار دی سایکل مو شو هیرارکی دا مهم شي لکه څه قسم ګوره هیرارکی ویل کې شي لکه سلسله مراتب ښه لکه څه قسم ګوره لکه یو لسمه سره دوی مرستيالان وي بیا هغه ما اولنې مرستيال دوی مرستيال سره بیا هر مرستيال کوم د نور مطلب سکرټر له داسره په سمخ راځه څنګه به جوړو ګوره سمارټ آرټ بلاړ شو لکه سمې پکار دی کې یار هیرارکی می پکار ده کوم قسم لکه وسیته دا قسمه کلیک کړئ باندې دا انتخاب کوه کلیک اوکې اوس ګوره ما سره مطلب راغی تم چیرې فار ایگزامپل اصل کوم مطلب چې ما سره دغه پریزیډنټ دی ولس مشر دی ښه د دې لاندې مطلب څونه پرکار کې چې زاهد مطلب دی چې ما سره مرستيال دی ښه لکه د منیجمنت یو څه جوړه لکه چارت جوړوي ښه بل لکه چې ما سره د دې لاندې مطلب کوم نه پاره دی چې راکو عمر دی صحیح شو ښه الکه د دې نه پر د دې لاندې به څوک دی چې د دې لاندې مطلب جان دی صحیح شو ښه دویم مرسل لکه څوک دی ورته اړه کنه وته چې لکه یا مده صحیح شو ها د دې مطلب مرستيال څوک دی نو څه کوم ورته اټکوي فار ایگزامپل لکه نو شو کوم لکه نور صحیح شو اوس ګورې ما څه کله کله یو ارګنایزیشن چارت جوړ کړ ښه هیرارکی می جوړ کړل څوک مشر دی پکې پنځه مشر دی دا مطلب ذات رول پلی کوي ښه دا قسم غواړي سټایل نه بدلوي دا قسم ګوره دا سی ووسی سره یا دا قسم مطلب غواړي دا اوس ماته لکه دې سټایل نه دی ښه کلیک کړئ باندې لکه سایکل تلاړ شه هیرارکی تلاړ شه دې کو څه کوم انتخاب ورته بل لکه څه ریلیشنشپ کې ګوري څه خبرې دي ښه دا مې خبره ده ریلیشنشپ ګوري زده کو خلک دا مې څه کدا سي انتخاب ورته په دې شکل باندې کلیک ګوره ما سره څه ویل کنه په دې شکل باندې راځي ټول چې کوم مطلب چا سره لري دې سره پتا لري دا څه غواړي دا قسم ووسی صحیح شو یا پر ایگزامپل چې مطلب په دې شکل باندې اوس نور مطلب غواړي کلیک کړئ باندې اسمه به کار دی ریلیشنشپ مې به کار ده دلته څه کا ورته اٹکوخه دا څه مطلب غواړي دا څه غواړي کلیک کړئ باندې اوس ما سره په دې شکل باندې راغی صحیح ده خا یعنی مطلب د غزایر چې کوم څنګه مطلب چا سره ارتباطات لري لکه عمر او جان سره صحیح شو دې چې ریلیشنشپ ورته وایي ښه کلیک کړئ باندې مور لیاوټ سره زما میټریکس لګه پکار شول صحیح ده مطلب تاسو کوم دی ریاضي کې لوسر کې چې میټریکس چي ده ښه الګه پیرامید مطلب دې د شکل باندې راشي در سره کلیک کا اوس ګوره ما سره د شکل باندې راغی صحیح ده مشر څوک دی پکې اسد پکې مطلب سی او دی ښه چیف ایگزیکټیو افیسر ښه
نور لکه پکچر د نور په کاری دا قسم مطلب غواړي دا څه غواړي دا چې ما سره رقم دي اټو شیپونه دي خاص سټایلونه دي ښه په کار راځي درته دلته ګورم ما سره مطلب پکچر نشه سبق هم د مګلو کوم چې دا پکچر ورته راوړه کلیک اوس ما سره څنګه شو پکچر هم راغی ښه پکچر نو څه کولای شي ورته اټ کولای شي ښه راځه ورپس دلته office.com مطلب دینه غواړي دا مطلب راوړه کلیک کړئ باندې دا چې ما سره مطلب دي رقم سټایلونه دي ښه دلته مطلب غواړي چې کلر بدل کې دا قسم راشي دا قسم سټایلونه مطلب غواړي بدل کې ورته سره او چې ریسیټي کا دوباره خپل دی لته راشي ښه فارمټ کې ګوري څه خبرې دي اما خبرې په کې ما سره مطلب شته دي ښه الګا سمې په کار دی چینج الګا کوم قسم وته چې دا قسم بدل کړه کلیک کړئ باندې څنګه چې اوس ما سره دی لته راځي ښه لارجر او سمالر سره دا ګوري ما سره مطلب 3D شکل نه دی ښه چې تاسو مطلب 3D ته وړو هغه بس څنګه چې سره فعال بشي ښه دا قسم مطلب غواړي شیپ سټایل دا قسم دا ګوره ما سره شي رقم دي سټایل نه دي خافیل کلر سم مطلب منځ کې کوم رنگ غواړم دا قسم رنگ غواړم د دې آوټلاین څه قسم دي شاو خای مطلب چې سور رنگ باندې مطلب ډسپلی کا افیکټ څه قسم ته چر دا ماته څه مطلب یو بل حالت چینج کا د 3D د بل شوفه دا شل د حالت مطلب لا چیرې خیا پر ځ په لاس نه وړي نور د مطلب په کار شول افیکټ پلاش دا قسم وسی دا بدلاوه مطلب رقم چې د ما سره دي سټایل نه دي دا لکه وډار سټایل دی سره لیکل سټایل مطلب څه قسم غواړي ګوره دا مې انتخاب کوړه سره دا لکه د حالت چینج کا سره او ټیکست فیل مطلب په دې شکل وسی ګوره اما لیکل کوم قسم وسی سور رنگ باندې وسی آوټلاین څه قسم وړه تم چر دا قسم رنگ مطلب ګوره شاو خای کوم راخه دا ټیکست افیکټ دی اوس ما سره ښه شیډو مطلب خرشي دا قسم خره کا شیډ اوس ګور لاندې کې وسره سورې کړی ها او دا مطلب ارینج دیم دا سره پوزیشن مطلب کوم ځای کې وړم تاسو مخ کې وړو سره تصویر لپاره الکه دلته وی سره وډار برکم تاسو خبرو کړل سره فارورډ مطلب حساب باکورډ وی سره سلیکشن پینل کراوړ پلان کې شو کو پلان کې مو شو کو دا شان تاسو مخ کې وړو سره ادا مې انتخاب کو فارمټ ترجمه سایز لکه څه ماته مطلب کم کو زیات کا د نن څه کې چینجز پکړو سره خاردور پس انزر تبیا اټو شی په مو شو بل لکه چې دی چارت دی چارت سره پرس پر کو ډیټا انالیزیشن تحلیل لپاره کلیک کړئ باندې لکه اوس ګورئ څه کوم تم چر دا ګورم تاسو په ایکسل کې سټیپ بای سټیپ ډول خالته ځان ته موضوع په نام د چارت ښه سره الګا دا قسم چارت مې پکاره کلیک کړئ باندې اوکې کا اوس ګورم ماته څنګه شو ا چارت په ډایرکټ ته ماته ډسپلی کړئ شي ښه په دا ګورئ د ایکسل مربوطه شای ښه دا مطلب خل کار نه اخلي ورنه د چی دی اوس ګوره الګا کټګوري 1 پلان کې دی پلان کې اوس ګوره دا مطلب څه نه شو کوم داسې ښه دا مې وران کړل کنه چې فار ایگزامپل پښتو ښه پښتو مې لکه څنګه نشم تم چر انګلیش یا دری سره دا مې نشم لکه چې انګلیش صحیح شو خالد درک نشو کوم فار ایگزامپل څوک د ما سره اسد دی ښه الګا پښتو کې څنګه ملته تم چر اصل نمبر وړلې سره دری کې اصل نمبر وړلې ګوري ګرافیکس کې ډایرکټ آوتا ډسپلی کې درتا انګلیش کې فار ایگزامپل 50 نمبر ښه فار ایگزامپل دویم څوک دی لکه فار ایگزامپل نشو کوم لکه احمد ښه پښتو کې سمره لکه سل سره دری کې فار ایگزامپل 50 او انګلیش کې بیا 100 اوس ګوره څنګه چلو ما ډایرکټ دا ډسپلی کې درته دا چې مثلا کنه ډیټا انالیزیشن تحلیل دی ښه دا ګوري زیات خبرې دي کې شریخه چې دلته لکه دا پکسل کې بیا ور باندې کار کوو ښه اوس پکات یو مفهوم تاسو خلونه بل لکه سوچ اډ الیمنٹ اوس ګوره په خپل هم دغه چارج کوم چې مثلا یو ابجیکټ دی یو شی دی مشخصه پراپرټی لري په دې په کلیک وکړه څو کومه اډ الیمنٹ الګا سره په کار ایکسیس می په کار دی پرایمری کیو سیکنډری د دې مطلب څه دا ماته ایکسیس ډسپلی کا صحیح شو دغه کوم عادت چې دی ښه پرایمری مطلب ډسپلی کې یا هریزونټل یا ورټیکلی سره ټایټل لکه غواړم تم چې نه اوس ګوره مطلب ما سره زی پرایمری مطلب په کار سیکنډری می په کار دی ښه دا اوس ګوره ما څه لکه نو د اوس ما سره مطلب څه ډسپلی کی دا د دې ټایټل ډسپلی کی ښه کلیک کړئ موږ ګوره ما سره دلته راغی ښه تحلیل کول تغیر کولم شي ښه چارت لکه څه قسم وسی دا قسم مطلب دا قسم چې دا رقم شي ما سره دې سټایل نه ښه ډیټا لیبل څه قسم ته جره سنټر ته لړ شي دلته مطلب لاشي دلته ګوره تاسو ما مطلب چې ډیټا لیبل دا کوم عادت چې ده ښه کوم عادت چې مطلب دا ستون جوړ شوی دی ښه ټیبل لکه څه دا قسم نو لینټډ په دې شکل وسی سره دا نو سره څه ټیبل هم ډسپلی کوي دا مطلب کوم ځای نه راغلی دی ښه الګا ایرر بار غواړي اوس ما سره مطلب ایرر بار په دې شکل راشي دا سره شي سره دا قسم څه دی ښه او بل فار ایگزامپل چر ګریډ لاین لکه څه قسم کار دا قسم سره د شاته مطلب کوم دی دا کرخي دی ګریډ لاین دی ته ښه دا قسم وسی بس کلیک کړئ باندې ښه بل لکه چې ما سره لینټډ لکه کار شول کوم رائټ لیفټ سره تاسو ګور ما سره لکه لینټډ دی ښه خبر لکه اوس ګوري ما سره مطلب لاین دی دا اوس ګوري غیر فعال دی ښه دا مشخص ګراف د پر کار راځي ښه چې کله تا مطلب څه د سټایل بدل کې چې لاین ته ښه الکه دا څه په کار شول ګوره ایکس وای په شکل باندې غوړي سره ښه کله اوس ګوره ماته څنګه شو دا د شکل ډسپلی سره ښه
بل که اوس ګورئ ته چې کویک په دې شکل اوسي دا قسم غواړئ دا قسم چې د ماس چې لکه دې سټایلونه دي ښه الګ کلر یې څه قسم اوسي دا قسم کلر ورته ورکړه صحیح ده